ابل ورځ یو کیس راغلی دی مزګزار پناه په خدای الله دې امان راکړي مزګزار ته مې وویل داسې مزګزار داسې چې زه ګورم که نه 24 ګنټې په اودس کې تسبیح ورسره وي او دا د اشراق منځ دی او دا د ساخت منځ دی او دا پلانې منځ دی او دا پلانې منځ او جګړه وه د یو لوفر او د بدماش سره چې بیانونه مې د دواړو واورېده دا مزګزار ته مې وویل چې دا سړی خو په حق ښکاري ما ته وایي چې نه که نه خوبونه زه د شپې ټوله شپه ګورم او حق او ناحق پکې ته وایې راته اوس ما ته وایي مال دا د خوبونو خبره نه ده دا ستا او د ده چې په څه تنازع ده که نه دا حق د ده دی دا ستا نه دی دا د نیکه مال دی او د نیکه یو نوسیت دی او د نیکه یو نوسیت دا دی نو تا د نیکه په مال کې په ټولې خېټه اچولې ده او دله انا نه ورکې ویجی دا بدماش دی دا زه ځکه نه ورکم مال په شریعت کې د بدماش او د غیر بدماش خبره نشته په شریعت کې د هر چا حق دی دا د ده حق دی ما ته وی مولانا صاحب ته سوچ وکړه په دې میراث ته به نه پوهېږي خو چې ما ته وی چې نه پوهېږي که نه نو یو داسې شرط مې ترې وویستو که نه په دې غوږ چې 2 ورځې به یې غوږ له ټکور ورکړي خبره دا ده چې بیا مې څه وخت کې راونیو په یو لوی طاقت باندې هلته یې هر څه ومنل نو اوس دا بله مسله ده چې جنازه د چا ښه کېږي خیال دې راغی که نه زمونږ جنازه ډېره ښه کېږي او که د دغه خلکو جنازې او تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں چلگی بتخانئی او کئے منزونا نو تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ واضح جماعت تطلو باندې کار نکی ڈاکٹر اقبال ہوئی مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنس نمونگ زاڑا پاپیان یو پدری نکی مسئلہ پہ خشو کہ بھائی دمونگ نے رکھڑے جنازہ مکوئی والے مکوئی ملزے نے دیکھ خدا شانو پہ زور پیخ جگہ دا اس پادیرہ باندے چی زور پیخ شم سچل دے لکا اسادہ مریض خاوندانم جاڑی ہو غوبال جوڑ دے چی جنازہ انکی کی منزے نے دیکھ ما ورطوئی چی پدے میں پوئی کئی چی دا کار سکولو وی کاری کولو جی دا چیترے بے گندلے دا غو دا موچیو دا پا سرک پغاڑا بے چیترے بے گند بطول عرض بے چیترے گندلی منزونے نو مال دا گوان شتا چی دا چرتا پا غلطائی کم دا اللہ نو مغستے دے یو سل کسو آوازو کو ویجی دا خوب مونگ ورطناستو چیترے بمتی گندلی ہو اللہ توبہ آواز بے ہو کو یو سلو کسو مال ٹول یو طرف تشیو صفونہ جوڑ کے زی جنازہ جنازہ چوشنا یو مولا دا سے مولیانو ہم عجیبہ طبیعت تے خدای دے رحم کئی اس نواز شریف سارا نیغ نیغ کی گی نو چی سبتی جوڑی نو دا پا کم کتاب کی دی مال دا پا دسی کتاب کی دی چتاب پا خوب کم نیلی در ویلما تا بیخی مال غلے ادرے گا غلے ادرے گا تا کم کم کتابو نویلی دی بس غلے شو آغا چه چا امام آغا پسنگل اوالو چه پارام کے را پسی را آگا دلتا بیٹک کی نسو ویل اس ما پوئی کا مال پاجزہ ہوا ہے چه ما پوئی کا پا بدماشای بنوی پاجزہ ہوا ہے چه ما پوئی کا بس اس نے پوئی ویل پاجزہ ہے نو کفایت المفتی مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی دی چه کده مری پا ٹیم کے دمرا گواہ پیدا شی چه دی مری پا غلطائی کے چرتا دا اللہ نو میں دخلے نوتے نو امم جنازہ کی پا غلطائی کے عزیزانو اللہ نو اللہ اکبر زویم زمون خلی خود دے قابلی دی چه ناسور دانے پا کے روخی جی او دخلے نم نونا بیگی او پڑے تنشو زمون خلی خود دے قابلی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بوی چه 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب 1000 بار بشویم دهن بمشک گلاب هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست که پزرگونو زلا خلپ مشکو گلاب اویسم یا اللہ اغینا پاسم ستا نامه پی اغسطل ما تلویا بے ادبی خکار دا دی ترجمه کئی یو بزرگ وی دی زبان
दी जुबां हक ने सनाई मुस्तफा के वास्ते, दी जुबां हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, और दिल दिया हुब्बे हबीब किबरिया के वास्ते। जबा अल्लाह द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द सिफत द पारा राकड़े, और जड़ा दा अल्लाह द खपल किबरियायत द मोहब्बत द पारा राकड़े। उस तक मुंस के न मुंसबत संग के सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते। का सजदा के न दसे बेके चे सर दे अल्लाह का पजमा कला गोले, और जड़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तराजी। ये आशिक वही द सरदार कौनैन आशिक दे, वही न वजू जानता हूं न नमाज आता है, वल्लाह का पौधा सम पोएगा मुंजम नरज न पोए, न वजू जानता हूं न नमाज आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने आते हो। पौधा सो मुंजुर न पोएगा, हो चरामा खामा से सजदा दरता लगो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। जाओ या रसूल अल्लाह, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। या रसूल अल्लाह, स्ताद मीने गशे में पल के ननावत है दे, दासराउबा सा चढ़ता में पता न लगी था द उशाक मकामो, द अल्लाह मकामो, द फलाफिल्ला मकामो, मुंसद खुदा पे कहर और पे अजाब गिरफ्तार। तासो गोरे तेरो रजो के यो रंग सप अजाब गिरफ्तार, उस देव रजो के बल रंग सप अजाब गिरफ्तार। तासो ख्याल रखे उस बबल अजाबी से द मलिक निजाम बदल, खजलाड़ा सड़ेरा सड़ी तकरीरों को जबदाकुम 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 माता सुतवराती वेलू च जबदाकुम टके चले दिन जमा जड़ घबरावी थोड़ा पदे दो सल्ले हकाला की हर या हुक्मरान दावेली दी च जबदाकुम। मसलन चरकच दावती यो खुराक बपकी यो खुराक तासु पे ईमान होए कि दा जुमात के नास खलक बब तासु पे अमल के हां चरकच वादी यो खुराक पकी, यानी चूड़गी में या चनो दाल चिपकी है तो सोई दा हां कोरमें पकी और प्लाने तब दसो के चिजते शिवरी जी खुरमा कोरमा पे ना चो मजे के नवाज शरीफ हुक्म करे दबो मने या दब पे उमर की यो शेख पड़ गई ता हो करपति हो पदमपति सड़े दे दब सिर्फ द चनो दाल या मसूर दाल या खुटकी दिल या लुगान दा बद चरता खोड़ी हां जी का खुदा द पारा नन खुदा कौन पद से अजीम कहर रखता दे, पद से अजीम कहर कि गरीब सड़े दजवे वादी वगत कम बख्त बचीता हुए चाले का दा काडूना दा हुआ हो कार दे 500 रुपये दे दा सके तो आवाज मजदूरी के अदा दे सौक बंदोबस्त से जी पग मना उरी जी दियो दे मना वखा दाओ दुमरा द चनो दाल दे पके ख्वागी दियो पके चुवारी दियो पके अगर नारिंजानो बगा डिकी दी कसदी आगा सीजन दी पके गरीब से उस दो वजीर आजम दावत बई और सब आगे के बगाटा वखा द चनो दाली और या गटा वखा वालुगान बई पके और दावत बद वजीर आजमी, यानी दा से मुमकिन खबर है राशि यो गोरे के ईमान लड़ाई अबल औरत दी और सड़ी द लूर वादा शेवेगा पेंटर कॉन्टिनेंटल होटल के द लूर वादा 1 लाख रुपए बिल द इंटर कॉन्टिनेंटल होटल वाला तवर को दिया लूर दवा दिया और टाइम दर होटल 1 लाख रुपए
یو ټیم روټای وا 1,00,000 روپۍ د انټرکان دلو. نو نن خو په دې ملک کې د حرام او پلیت او مردار دولت دې سټیج ته رسېدلی دی چې د لور واده هم په انټرکان کې خلک کوي چې دنیا ته پته ولګي چې زما لور دی هلک بوتله. دا داسې بېغیرت او شرمېدلی قوم. پخوا به چې د لور واده پلار به پټ شو، ویل به د پښتو ملک دی، شرم دی. اوس زه به په دې ملک کې څنګه خلقو په مخ کې وایم چې دا لور ما دله ورکړه، نو پلار به پټ شوی په دې ملک. داسې وخت دی. اوس ستا د ملک دا حالت دی چې جنۍ او هلک دواړه انټرکان ته راوستي یا صدر کلب ته راوستي او د دنیا په مخ کې سره غاړې باسي او ورته وایي چې مبارکم شي. نو معتبر په دې قهر اخته دي او تاسو دا غریب چې یئ خدای پیژندلی چې یئ تاسو په دې قهر اخته یئ که د پولیس یا د فوج د بینډ وسم نه نو دا دلته یو کوڅه بینډ دی هغه راوباسئ. کني چېرته دوپړی باجي خو درنه چاوړي نه او بیا ورسره روان یې پکې شیخان هم روان یې پکې میخان هم روان یې پکې اجانه څه چل نه هیڅ ورمې اقدامات شته کار دې څه دی. ابل ورځ یې راغی واده کې روانم تا په جمعه کې خیرې کړې مال تا خدای هلاک که چې هلاک دومره ګیرې مال زه په عمر کې د چا جنج او واده کې نه یم تللی. زه خو چا د پېښور نه ونه ایستم نه را سره چا تعلق پرېښو. نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن دا بازار ګرم دی د وزیر اعظم او د صدر صاحب په تقریرونو باندې اسلام به داسې کوو اسلام به داسې کوو. دا ټکي 42 کال حکمرانانو کړي د جنا صاحب نه راواله تر بېنظیرې پورې دا وعدې د ټولو حکمرانانو کړې وې چې مونږ به په دې ملک اسلامي نظام راولو. ټولو کړې وې ټول لاړه خدای نیست نابود کړه. اوس ستا لمبر دی او خو دې وې چې زه به اسلامي نظام راولم. ما بله ورځ یو میټینګ کې وې ما نور اسلامي نظام په ځای پرېږدئ نور دې نه راولي. د یو غل نه دې لاس غوستي د یو غل نه. ته وګوره چې په دې ملک کې امن او سکون جوړېږي او که نه جوړېږي. یو غل نه لاس غسولو خبره چې دې حکمران او دې اسمبلی ممبرانو ته وکړې هغې وایي دا وحشیانه سلوک. وحشیانه پېژنې دا بیان بېنظیر هم ورکړی چې غل نه لاس غسول دا زیاتی دی او دا وحشیانه سلوک. وحشیانه معنا زناورانه سلوک دی. نو کوم شی چې خدای ویلی دی هغې ته زناورانه سلوک وي. نو نواز شریف هم درباري مولیان په غېږ کې کېنئ را کېنئ ای به پوه کړي چې به داسې ساړتو پړتو وکړه او د اسقاط دایره به ترې جوړه کړي. زمونږ دې ملک کې که خیال وکړئ د اسقاط دایرې کېږي. دا مړی چې کټ کې پروت وي نو دا مولیان داسې هغه پیسې میسې ګرځوي را ګرځوي. هغې سره یو خبره کوي وایي د فرضو د واجبو د سنتو د مستحبو له منظوراتو بلکې جمیع حقوق د بار تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا باندې دې مړي باندې چې څه شی لازم و د حین تر بلوغ او د وخت تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمان سره چې دا ټول احکام به دا ادا کړي. پرې خبره پوهېږئ موږ داسې وایو هغه ټایم کې تاسو خو خوشحال شئ که نه چې هلته پلار یې راته وبخلو هلته پلار دې کور وران دی. موږ دا وایو خایږي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شوي لږ ډېر به ترې قضا شوي نور به یې ټول کړي. نو په دغه خوله کې د دانه او خېږه دا ته هلکوالي نه تر مرګه تا کتلی نه دی چې د ارامي یو نه دی ادا کړی. اوس که زه د یو داسې سړي متعلق ووایم که نه چې ما نه یې لیدلی خو حدیث کې راځي چې ظن المؤمنین خیرا په مسلمان د خیر ګمان کوه. ټیک ده ما ته پته نشته او زه ووایم چې یاره دا به ښه سړی غلط ګمان ګناه ده. نو چې وړوکی ما سره پیدا او ما سره لوی او ما سره مړ شو او زه د اسقاط په دایره کې دا ووایم چې خایږي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شوي. نو په فدیې د هغې مافاته کې دا کلام الله سره د جمیع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخل نه هغه بل وایي چې ما قبول کړی ما تا ته در بخلی ما قبول کړی بیا دله راشي بیا دی وایي چې په فدیې د حج او د روجو کې په ده چې کومې روجې اوس هغه اسقاط لاندې یا 200 روپۍ وي یا 100 وي
ٹھیک ده دا په فدیه د حج او د روزو کې ما تا ته در بخله، په فدیه د زکات او د فلانی کې ما تا ته در بخله. دا قصه چې پیو کی نو راولي نو بیا ورته یو غل کتلې، غل دا سقاتونه چې ویشي هغه غل ورته کتلې، هغه غل په غوټه په جیب کې واچي نو په دې دوه غوټو پرانیزي نو نیمه پیسې جیب کې پیږي او نیمه راوباسي. نو کم چې لګ داسې مولای لکه زغوند تیریږي کنه نو هغه لشل ډیر شو پای ورکی، او چې کم د خدای سپیری او اصلي مستحقی د سقات نو هغه لاتانه یا روپای ورکی. کوي دا څه تاجر کوي ها نو ور مولا دې چې هغه په سوچو ورول یو شی دی هغه له خدای ډیر ورکی ظالمه د کافر بچیا، او چې څوک اصلي مستحق دی وګو نه هر دی ناغله د اتانه یا روپای ورک. نو ته په ایمان وای چې دا اوس هیله ده کدا دوکا ده. نو مونږ په مړي کې خدای له دوکا ورکو، نو په مړو کې مونږ خدای له دوکې ورکو، نو الله په مونږ حاکمان هم داسې راولي چې هغه مونږ له دوکې راکړي چې تاسو سورله سوا کال وشو اسلام چغې وهي دا د روانم کو ضیاء الحق صاحب اسلام وی ما یو ټکی کړو چې کله غویانو گاډي کې د کوئی قاف د غر نه را روان وې مصبر رسیدلې وې نو خبر نه چې نواز شریف د کم ځای نه را روان کو او کله برا رسی. نو حاجی صاحب خبر ادا ده چې یو ټکی مې بل ورځ کو مال هر کمال سره زوال لازم ده، هر کمال سره نن د کمال شو اوس به د زوال تصور کې چې په قیامت کې به تپوس د انسان نه چکیږي نو یوازې د گواهانو په ذریعہ باندې کیږي یا یوازې د ملائکو په ذریعہ باندې کیږي. کومه ملائکی چې کرام کاتبین زمون په دې وګو باندې ناشتي دي او زمون زندگی ریکارډ لیکي یوازې د دې په گواہی باندې کیږي، بلکې قران ویلي دي چې زموږ د قیامت پر ورځ گواہی اغستل یوازې د ملائکو وغیرہ په ذریعہ نه کوم بلکې ستاد د بدن په ذریعہ به هم کو، دا ستا بدن دی د دې په ذریعہ به مثلا ما تبویلې شي چې وای تاسو کړي دنیا کې زبم جی ما دا کړي الله به وایي ته دروغ وایې زه پتا ګوان لرم نو زه به خي طرف ته ګس طرف ته وګورم چې څوک شته خو نه هیڅوک به نه ښکاري یا الله ګوان چرته دي. نو الله فرمایي یوم نختم علی افواههم په دې خوله بدل مور وامه خوله به دې بند کم وتکلمنا ایدیهم او لاسونو ته به دې ویم چې وایي اوس په تاسو څه کړي دنیا کې دا زمونږ لاسونه به بې اختیاره په مونږ ګوان شي وتشهد ارجلهم او زمونږ د خپې به سړی به حیران شي چې زما بدبخته بدنه زمونږ د غوږونه به بې اختیاره په مونږ ګوان شي. نو الله به یوازې په هغه ګواهي اکتفا نه کوي کېدای شي هغه ګواهي کې ته ووایې چې رد و بدل شوی دا ستا بدن به په تا ګواه کړي څنګه چې ستا په بدن کې د هر سړي په سر کې رسول کېنولی دی دغسې به د هر سړي بدن چې دی په سړي ګواه کوي. بیا به ورته وایي چې اوس وایه نو دی به منډه کړي چې دی به منډه کړي چې خدای اوس کوم خوا وتښتم دا هم قرآن ویلي قرآن کریم فرمایي چې دی به په دغه وخت کې منډه کړي او آواز به وکړي چې این المفر خدای اوس چرته د تختې لار شته چې زه وتښتم کوم خوا وتښتم زه خو غرق شم. نو آواز به ورته وشي چې کلا لا وزر تښتېدی چرته شي الى ربک یومئذ المستقر نن ستا ځای د قرار صرف د خدای مخه ده بل طرف ته چرته تللی شي. ورپسې فرمایي چې بل الانسان علی نفسه بصیره د هر سړي علم په خپل ځان باندې یقیني دی او زما علم په تاسو باندې ظني دی کېدای شي غلطي زستا متعلق نیک ګمان کوم کېدای شي ته پکې خرابې زستا متعلق بد ګمان کوم کېدای شي ته پکې خسړې لیکن زما علم په خپل ځان باندې یقیني دی. نو الله فرمایي بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیرا هر انسان په خپل علم په ځان باندې یقیني دی اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کړي نو سړي ته د خپل ځان معلومي د دې وجه نه عزیزانو دا بانا هم کوي چې زه به دا وایم چې زه چېرې عمر کې جومات ته تللی نه یم یا زه چېرې عمر کې ما تبلیغ اورېدلی نه دی نو چېرې عمر کې ما د چا نیک سړي خبره اورېدلی نه ده نو زه پوه نه یم لہذا خدای به ما ته څه نه وایي نه جي داسې نه شي کېدی د پوهې ماده الله پاک د هر چا په دماغ کې ایښې ده. لکه ګوره یو مړی پېښ شو
او د مليانو په جګړه د چلکه جنازه نه کیږي د په عمر کې منځ نه دی کړي دا چې کیسې کله کله پیښي